سلام د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. دا هم پوره خبرونه بیان د سید ادریس سادات. عامه روغتیا وزارت وایي د کوویډ 19 یا کرونا ویروس د تازه 40 مثبتو پیښو له ثبتېدو سره په هیواد کې پر دې ویروس د اخته کسانو شمېر 440 تنو ته لوړ شوی دی. یاد وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې 40 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي چې تر دې دمه 32 کسان بیرته رغېدلي خو 14 نور مړه شوي دي. چارواکي همداراز د کرونا ویروس شکمنو پیښو د تشخیص لپاره د لومړني دولتي اپلیکیشن له جوړولو خبر ورکوي چې په وینا یې دا به د کرونا ویروس د شکمنو مثبتو پیښو د کره شمېرو ترڅنګ عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ په تشخیص کې هم مرسته وکړي. د عامه روغتیا وزارت له لوري په کابل او ولایتونو کې د کرونا ویروس سره د مخنیوي لپاره د تدابیرو سره په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د عامه روغتیا وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا 40 مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره پر کرونا د اخته کسانو شمېر 484 ته لوړ شو. تعداد واقعات امروز ما در حدود 40 واقعه مثبت در سرتاسر افغانستان ثبت شده که این واقعات به 484 رویداد مثبت میرسه. 484 رویداد مثبت که 40 واقعه دیروز در سرتاسر افغانستان مثبت دریافت شده. د عامه روغتیا وزیر نن په کابل کې یو خبري کنفرانس ته همدارس څرګنده کړه چې تر اوسه په هیواد کې د کرونا ویروس له کبله 15 تنه مړه شوي او 22 تنه نور بیرته روغ شوي دي. په ورته مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت آسان خدمت ادارې هغه اپلیکیشن د عامه روغتیا وزارت په واک کې ورکړ چې د کرونا د شکمنو او مثبتو پیښو د کره شمېرو ترڅنګ د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ په تشخیص کې هم مرسته کوي. در قسمت نشر معلومات موثق در مورد چگونگی تعداد تراکم و بخصوص در قسمتی که بیشترین واقعات در کدام قسمتی از کشور بخصوص وقتی شما به یک شهر مراجعه میکنین مثل شهر کابل در کدام قسمتی از شهر کابل تراکم تعداد مریضا یا کسایی که مصاب شدن به این مرض بیشتر است که از طریق از او باز هموطن عزیز ما میتونن تصمیم بگیرن اول معلومات کسب کنن بعد از او تصمیم بگیرن. انشالله با کار مشترک ما خواهیم توانست که از طریق به کار بردن این اپلیکیشن بتانیم در قسمت جمع‌آوری معلومات به شکل بسیار دقیقش و صحیح صادقانهش و در ضمنش در قسمت شریک ساختن معلومات با مردم ما از طریق همین اپلیکیشن که هم یک سهولت ایجاد میکنه. دوم موضوعی که دیگه است تمام راهنمودهای وزارت صحت آمد در جهت وقایه، در جهت ضد عفونی نمودن، در جهت مراجعه کسایی که مشکوک هستند و مریض هستند کجا بره. عامه روغتیا وزارت د کرونا سره د مبارزې په هدف د تازه اقداماتو خبر ورکوي او وایي چې د کابل ښار په 22 سیمو کې د کرونا د بیلګو د ازمایښت لپاره 22 مرکزونه جوړوي. د یاد وزارت د چارواکو په خبره د پولیتخنیک او کابل پوهنتونونو د لیلیو سربیره در لامان ماړۍ کې به 300 بسترونه پر کرونا د اخته هغو ناروغانو لپاره ځانګړي کړي چې ناروغي یې جدي نه وي. وزارت صحت عامه افغانستان تصمیم گرفته که در ظرف 2 روز پیشروی ما 22 مرکز جدید سمپلگیری واقعات مشکوکه در 22 نقطه کابل ایجاد کنه. عامه روغتیا وزارت د کرونا سره د مبارزې لپاره په کور دننه د ایتانول په نامه د عفوني ضد محلول د تولید سربیره د ماسکونو او محافظتي چپنو د تولید خبر هم ورکوي. له کرونا سره د مبارزې په هدف د اقدامات داسې مهال دي چې د چارواکو په خبره د طبي لارښوونو د نه عملي کېدو په صورت کې به کرونا په افغانستان کې بشري فاجعه رامنځته کړي. افغان حکومت د پنجشنبې په ورځ 100 نور طالب زندانیان هم له بند آزاد کړل. ملي امنیت شورا وایي دغه زندانیان د ولسمشر د حکم له مخې د هغوی عمر او روغتیایي وضعیت ته په کتو له بنده خوشي شوي دي. بلخو طالبانو ویلي له بند آزادېدونکي زندانیان د دوحې له تړون سره مطابقت نه لري او د دوی د پلاوي له تګ وروسته د دې کسانو آزادېدل دوی ته د تایید وړ نه دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي د اقدام هرکلی کړی وایي دغه چاره کولی شي چې د دواړو لورو ترمنځ اعتماد رامنځته کړي. که څه هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون اړوند تخنیکی ټیم بیرته ورغوښتی او وایي په دې تړاو خبرې نه کوي، خو افغان حکومت تازه د بندیانو د خلاصون لړۍ پیل کړې ده.
تیره ورځ حکومت د بندیانو لومړۍ جوپه له بنده آزاده کړه او ملي امنیت شورا وایي د پنجشنبې په ورځ هم 100 تنه نور طالب بندیان آزاد کړل. د جمهور رئیس له فرمان سره سم 100 تنه طالب زندانیان وروسته له هغه چې دوی تعهد وکړي چې تر خلاصېدو وروسته به جنګ ته نه راګرځي د دوی روغتیایي وضعیت، عمر او د بند مودې ته په پام سره د کرونا سره د ښې مبارزې او په سوله کې د پیشرفت په نیت باندې خوشي شول. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي د دې اقدام هرکلی کړی او وایي دغه چاره کولی شي د دواړو لورو ترمنځ اعتماد رامنځته کړي. دا د حکومت له لوري د ښه نیت د څرګندولو نښه ده. موږ د دې اقدام هرکلی کوو. دغه چاره کولی شي چې د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته کړي. خو طالبانو ویلي له افغان حکومت سره د زندانیانو د خلاصون پر سر خبرې پای ته رسېدلې او آزاد شوي بندیان د هغو شرایطو پر اساس نه دي خوشي شوي چې په تړون کې ذکر شوي دي. طالبان ته نږدې کسان وایي سره له دې چې د طالبان او حکومت ترمنځ د بندیانو د آزادېدو پر سر خبرې درېدلې، خو په وینا د متحده ایالاتو ترڅنګ یو شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې دغه موضوع ژر حل شي. سره د دې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زندانیانو د تخنیکی کمیسون خبرې اترې ځنډول شوې دي، خو د پردې تر شا اوس هم امریکا کوشش کوي چې دواړه طرفونه یو تفاهم ته ورسیږي او افغان حکومت هم د پلچرخي د زندان او د بګرام د زندان د زندانیانو دوسیې د هغوی د جرمونو د نوعیت مطابق جوړ کړي دي. خو د طالب زندانیانو د خلاصون پر وړاندې د طالبانو غبرګون ته په پام داسې ښکاري چې دغه ډله د توافقنامې له پلي کېدو راضي نه ده. هغه موضوع چې ممکن پر بین الافغاني مذاکراتو هم سیوری وغوړوي. شنونکي وایي دواړه لوري د سولې پر ځای د خپلو ګټو په فکر کې دي. باور اکثریت جامعه این است که هم طالبان هم دولت افغانستان زیاد با نیاز و صلح سخن نمیگن، بلکه بیشتر در پی هستن که جایی بهتری داشته باشن، در موقفی بهتری باشن، امکانات بهتری به اختیارشان باشه، صلاحیت و اقتدار. یک اقتدار گرایی در افغانستان است که متاسفانه چون دولت یک دولت مردمی نیست و دولت سازی مردمی هم در حقیقت یک هدف نیست، هم طالبانی قدرت طلب میخواهن این کار بکنن، هم دولت اقتدار طلب میخواهی کار انجام بده. بنابراین سرنوشت صلح یک سرنوشت عبث است. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق پر اساس ټاکل شوی و چې کابو یوه میاشت وړاندې 15,000 طالب بندیان آزاد شي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات هم پیلېدل، خو افغان حکومت له دې چارې سره مخالفت وکړ. د ارګ او سپېدار ماڼۍ ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په برخه کې پرمختګ شوی دی. یوې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر غني استازو له عبدالله سره مخامخ خبرې کړي. په خبرو کې پرمختګ شوی او ممکن سبا د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه هم وشي. بلخو ارګ هم د دې خبرو دوام ته خوشبین ښکاري، خو عبدالله خبرداری ورکوي که مقابل لوری غوښتنې ونه مني نو نورې لارې هم تر لاس لاندې لري. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي په کور دننه روان سیاسي اختلافات د هیواد په زیان بولي او غوښتنه کوي چې سیاسي مشران د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د ولسمشر له لوري د 15 ورځو لپاره د مقرریو تر ځنډېدو او د سیاسي جوړجاړي لپاره د عبدالله له لوري د مهلت غځېدو پریکړې په 4مه ورځ د دواړو لورو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی دی. یوې سرچینې کابل نیوز ته ویل چې د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر غني استازو له ډاکټر عبدالله سره مخامخ ناسته کړې. په خبرو کې پرمختګ شوی او ممکن سبا د دواړو لورو ترمنځ بله ناسته هم ترسره شي. د سیاسي جریانونو استازي وایي د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي او تمه ده چې ډیر ژر یوې پایلې ته ورسیږي. امید به خداست که در این روزهای نزدیک بتانن به یک نتیجه که مورد نظر مردم افغانستان و حل مشکل باشه برسن. ارګ هم د دې خبرو دوام ته خوشبین دی او وایي تمه لري چې په دې برخه کې د سیاسینو هڅې ژر یوه پایله ورکړي، خو وایي د مقابل لوري غوښتنې باید معقولې وي. مذاکرات جریان لري او موږ غواړو ټول جنجالونه د مذاکراتو او خبرو اترو له لارې حل شي. په دې خاطر باندې حکومت د مذاکراتو دروازه پرانیستې پرېښې ده. تمه لرو چې غوښتنې معقولې او مناسبې واوسي.
د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم غړي وایي اړتیا ده چې دواړه لوري د روان بنبست د پای ته رسولو او د جوړجاړي لپاره انعطاف وښیي، خو خبرداری ورکوي چې که توافق ونه شي نو دوی نورې ګزینې هم تر لاس لاندې لري. طرف مقابل تر اوسه هم موږ ته کوم ښکاره ځواب نه دی ویلی، سره له دې چې له موږ څخه د وخت غوښتنه کړې وه. که چیرې دا وخت خلاص شي او توافق ونه شي، عملي اقدامات چې د همه شموله دولت رهبري تر کار لاندې نیولي دي هغه به اعلان شي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي په کور دننه روان سیاسي اختلافات د هیواد په زیان بولي او غوښتنه کوي چې سیاسي مشران دي د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. نو که چېرته اختلافات وسي دا د وطن په ګټه نه بلکې په ضرر تمامېدی شي، نو د افغانستان د خلکو هیلهمندي د ټولو خواونه دا ده چې سیاسي اختلافات چې دا ماته اساس شخصي ګټې دي د دې نه تیر شي، د افغانستان د ملي ګټو په محور د سره یوځای شي. درګ او سپیدار ترمنځ په مذاکراتو کې دغه پرمختګ داسې مهال دی چې روانه اونۍ ارګ اعلان وکړ چې د جوړجاړي لپاره 15 ورځې د مقرریو لړۍ دروي او ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې برخه کې 10 ورځنی مهلت وغځوه. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نیول شوي مشر د ورسپارل کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر ته ویل شوي چې اسلم فاروقي په افغانستان کې د پاکستان د امنیت پر ضد ترهګریز فعالیتونه کول نو باید د څېړنو لپاره پاکستان ته وسپارل شي. پاکستان ویلي دغه موضوع یې له وړاندې هم له افغان حکومت سره شریکه کړې. د پاکستان بهرنی چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې او په دې برخه کې پر دوه اړخیزو اقداماتو هم خبرې شوي. اسلم فاروقي روانه اونۍ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو لخوا په یو لړ عملیاتو کې ونیول شو. افغان حکومت د پاکستان د دې غوښتنې په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي کمیټې لخوا د 22 میلیون افغانیو د لګښت څرنګوالي پوښتنې راپورته کړي. په داسې حال کې چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې رسنۍ په خپلو امکاناتو او له پیسو پرته د عامه پوهاوي اعلانات خپروي. د عامه پوهاوي د کمیټې رئیس ویلي په دې برخه کې د ځانګړو شویو پیسو لویه برخه په رسنیو کې د عامه پوهاوي پر اعلاناتو مصرف شوي دي. شنونکي و کابل ښاریان ویل کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د ځانګړو شویو پیسو حیف عمل کېدل د شرم وړ دي. دغه چاره د دې څرګندویي کوي چې حکومتي چارواکي د خلکو پر ځای لا هم د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي. د کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د حکومت له لوري د عامه پوهاوي په هدف د رامنځته شوي کمیټې له لوري د څه باندې 22 میلیونه افغانیو لګښت تازه پوښتنې راپورته کړي دي. روانه اونۍ د دې کمیټې رئیس اعلان وکړ چې د دوی له لوري د عامه پوهاوي په برخه کې پر ټلویزیوني اعلاناتو او په ټولنیزو رسنیو کې پر خپرېدونکو اعلاناتو څه باندې 22 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی. وحید عمر ویلي د اعلاناتو زیاته برخه پر ټلویزیوني او راډیوي اعلاناتو لګېدلې ده. 22 میلیونه افغانۍ د کرونا پر ضد د مبارزې د عامه پوهاوي په ډګر کې مصرف شوي. څه دا شاوخوا 3,50,000 ډالره کیږي. دغه 3,50,000 ډالره یو مقدار تلویزیونونو ته تللي چې دوی د آګاهي سپاټونه نشر کړي، یو مقدار رادیوګانو ته تللي چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبوردونه 100 بلبورده لګول شوي په دې مصرف شوي. خو په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو له ثبت سره سم د کابل نیوز په ګډون ډیری رسنیو د کوم امتیاز پرته په خپلو شخصي امکاناتو د عامه پوهاوي اعلانات چمتو کړل او لا هم پرله پسې نشریږي. د چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې ډیری رسنۍ دغه اعلانات له پیسو پرته نشروي نو 22 میلیونه افغانۍ په څه لګېدلي دي. هغوی دغه کمیټه په مالي فساد تورنوي او وایي باید وپوښتل شي چې د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي پیسې څه ډول مصرف شوي دي. کارپوهان وایي اکثره رسنیو ته ورکړل شوې پیسې هم د سیاسي ترجیحاتو پر اساس ځانګړې شوي او د حکومت منتقدو رسنیو ته اعلانات نه دي ورکړل شوي.
تلویزیونونه په خپله باندې د دغه لپاره د کرونا وایرس د عامه پوهاوي لپاره دغه درلودی خپرونې درلودې د مکلفیت درلودی د وخت ورته درلودی او دغه په ټولو میډیا کې تقریبا مجاني خپرېدلې خو په هر کې دغسې یو سیستم دی چې له ځینو خاصو کړیو سره روابط موجود دي او د هغې سره په کمیشن باندې کار کوي یا دولتي تلویزیونونه دي یا تقریبا ځینې مخصوص تلویزیونونه دي هغه یې په ارګ پورې مربوط دي او دوی کوشش کوي چې هغې سره په کمیشن کاري باندې کومه پروژه راسي داسې ستره پروژه یا د انتخاباتو د عامه پوهاوي خبره یا اجالتا ناڅاپه دغه د کرونا د وبا په دغه پروژه دغه بیا د فساد لپاره ډیزاین کړي دا پروژه چې مخکې تر دې تبلیغات وشي د کابل ښاریان وایي د کرونا ویروس سره د مبارزې تر نامه لاندې د پیسو حیف و میل د شرم وړ دی او وایي حکومتي چارواکي په دې سختو شرایطو کې له خلکو سره د مرستې پر ځای لا هم د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي. ای به هیچ وجه ایره در حساب تبلیغات و این چیزا مصرف کردن کلی دروغ است. ایره می آوردن باید یک شفاخانه به در تاسیس میکردن، ایره برای مردم باید حساب میدادن، ایره می آوردن 4 تا برای مسکین و بیچاره به در که امروز شما سعی کنیم از نگاه دوا از نگاه به در اکسیژن ما امروز خیراتی سیم میریم از بیرون خیراتی برای خود میریم خپل جیبونو ته لار جوړونه ده 20 میلیونه دا هیڅ امکان لري چې دوی په دومره کم وخت کې حد اقل په یوه میاشت کې دوی په داسې تبلیغاتو مصرف کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د چهارشنبې ورځې غونډه کې وکیلانو نیوکه وکړه چې د حکومت له لوري د کرونا پر ضد د مبارزې په برخه کې لګول شوو پیسو کې شفافیت نشته او تر اوسه ډیرو ولایتونو ته پیسې نه دي انتقال شوي. بلخوا په کابل ښار کې د کرونا ویروس د خپرېدو مخنیوي لپاره تدابیر تر پخوا سخت شوي دي که څه هم چې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه شوې خو لا هم په یو شمېر سیمو کې ښاریان تر سترګو کېږي او وایي اړ دي چې د کار لپاره ښار ته راووځي. په ورته مهال ښاریان د لومړنیو خوراکي توکو بیو له لوړېدو سره ټکوي او له حکومت او پانګوالو غواړي چې مرسته ورسره وکړي. کابل ښار کې پر تګ راتګ د محدودیت دویمه اونۍ ده. د نورو ورځو په پرتله په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شوې او ډېری سیمو کې واټونه د امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوي دي. خو پر تګ راتګ د جدي محدودیت سره سره لا هم په ډېری سیمو کې ښاریان تر سترګو کېږي. دوی وایي ګرځبندیزې د ژوند کړاوونه زیات کړي او له مجبورې ورځې ښار ته راوځي. کلی که نمیال قرنطینه کردی قرنطینه تو قانون قرنطینه میفهمی مردم پشت خانه مردم و نان نمیبره تو که مردم کمک کردن مو را کس نمیته بیا در جا. په هیواد کې د کرونا وایروس له کبله د بازارونو تړل کېدا او پر تګ راتګ محدودیت د هیوادوالو پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او له حکومت څخه جدي پاملرنې غوښتنه کوي. کمک زنده غواړم چې هېڅ شی په خدای که لرو کوچني ماشومان مو د لوږې مړه سوه. د کرونا سره د مبارزې لپاره د چارواکو له لوري د جدي تدابیرو نیول داسې مهال دي چې لا هم ګڼ افغانان له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په کندهار ولایت کې د ملکي وګړو مړینه غندلې او پر ښکېلو لوري غږ کړی چې د رنګه پیښو مخنیوی دې وکړي. یاد کمیسیون په یوه اعلامیه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې د وري میاشتې په 19 نیټه د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د هاون مرمۍ د لګېدو له امله 3 ماشومان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. دغه کمیسیون وایي د ملکي وګړو وژل له بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده او د جګړې دواړه لوري باید د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دوی په جګړو کې د ماشومانو وژل کېدل د اندېښنې وړ بللي او وایي ټول لوري باید جګړه پرېږدي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په افغانستان کې د سیکانو د امنیت په تړاو اندېښنه څرګنده کړې ده. الیس ویلز پر خپله ټویټر پاڼه لیکي په افغانستان کې د سیکانو د امنیت په اړه جدي اندېښنه لري. حکومت باید د افغاني ټولنې د دې نه بېلېدونکې برخې امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. له دې وړاندې یو شمېر هندي چارواکو هم په افغانستان کې د سیکانو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. په افغانستان کې د سیکانو په یو درمسال له خونړي برید وروسته اوس مهال د دې مذهبي اقلیت د راتلونکي په اړه جدي اندېښنې راپورته شوي دي. له دې برید وروسته چې ګڼ شمېر سیک وګړي پکې ووژل شول یو شمېر سیکانو غوښتنه وکړه چې افغانستان به پرېږدي
هغه موضوع چې نړیوال غبرګونونه یې هم وپارول. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې په افغانستان کې د سیک وګړو د امنیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې او وایي حکومت باید د افغاني ټولنې د دې نه بیلیدونکي قشر امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ په افغانستان کې د سیکانو د امنیت په اړه ژوره اندېښنه لرو. افغان سیکانو له کلونو راپدې خو د افغاني ټولنې نه جلا کېدونکې برخه ده. اوس د دې وخت دی چې افغانان سره یو شي او د مذهبي اقلیت امنیت په ښه توګه ټینګ کړي. له دې وړاندې د هند د پنجاب اعلی وزیر هم د هند له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه کړې وه چې له افغانستان څخه دې د سیک وګړو د ایستلو لپاره مرسته وکړي او دوی چمتو دي چې له هغوی سره په دې برخه کې مالی مرسته هم وکړي. روانه میاشت د کابل په زړه شور بازار کې د سیکانو په یو درمسال خونړی برید وشو چې له امله یې 15 کسان ووژل شول او 8 ټپیان شول او د دې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. د ولسمشر سلاکار فضل محمود فضلي د چارو ادارې د عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. ولسمشر ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی فضل محمود فضلي د ولسمشر د فرمان له مخې د چارو ادارې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. فضل محمود فضلي داسې مهال د چارو ادارې د رئیس په توګه ټاکل کیږي چې له دې وړاندې ولسمشر ژمنه کړې وه څو د مقرریو لړیو به د 15 ورځو لپاره ودروي. عبدالله هم په دې شرط د سیاسي جوړجاړي مهلت تمدید کړی و چې ارګ به مقررۍ نه کوي. ولسمشر غني له دې وړاندې د بهرنیو چارو اطلاعاتو فرهنګ او مالیې وزارت سرپرستان او د هرات د والي په ګډون د کابل ښاروالۍ سرپرست او د سیمه ییزو ارګانونو مرستیالان ټاکلي ول. بیا هم ښه راغلاست او د همڅو نړیوال خبرونه. نړۍ کې پر کوویډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر له 1.5 میلیون واوښت. له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمېر هم په چټکۍ سره لوړیږي او نږدې 90,000 ته رسېدلی دی. پر کرونا ویروس تر ټولو ډېر خلک په امریکا متحده ایالتونو کې اخته دي چې شمېر یې اوس له 415,000 اوښتی دی. په دې هیواد کې چهارشنبه یو ور بیا نږدې 2000 کسان له کوویډ-19 ناروغۍ څخه مړه شوي چې له دې سره یې د قربانیانو مجموعي شمېر نږدې 15,000 ته ورسېد. د عراق ولسمشر بهرام صالح د دې هیواد د استخباراتو مشر مصطفی الکاظمي د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړ. کاظمي د پنجشنبې په ورځ تر هغې وروسته د صدر اعظم په توګه معرفي شو چې څو اونۍ وړاندې پر دې پوسټ ګمارل شوی عدنان الظرفي له صدر اعظمۍ منصرف شو. نوموړی د حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د ملاتړ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی و. عراق د همګړۍ پر ناامنیو سیاسي اختلافاتو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزې نارضایتۍ سربیره د کرونا ویروس له پراخېدونکي خطر سره لاس او ګریوان دی. او د یمن د حوثي ملیشې خلاف د مبارزې لپاره د سعودي عربستان په مشرۍ جوړ شوي ائتلاف د 2 اونیو لپاره اوربند اعلان کړ. د دغه ائتلاف یو ویان د اعلان شوي اوربند د غځېدو احتمال هم نه دی رد کړی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف دا اعلان داسې مهال کړی چې ملګرو ملتونو تېره میاشت د نړۍ مختلفو هیوادونو کې د روانو جګړو له ښکېلو خواوو غوښتي وو چې کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. حوثیان وایي همدې هدف ته د رسېدو لپاره یې ملګرو ملتونو ته یو جامع طرحه وړاندې کړې ده. له دې سره سم روانه خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسېږي او تاسې رابولم له کابل نیوز څخه د پاتې سیاسي او خبري خپرونو لیدو ته.